مخکې اول نمبر مخرج بیان شو چې هغه حروف مده ذکر شو، واو الف یا. نو اوس دا خبره بیانو چې یو الف دی او بل حمزه ده. ځینې خلک الف او حمزه ته یو حرف وایي او یو شان تلفظ پې کوي چې کله حمزه راځي هغه ته الف وایي، الف ته حمزه وایي. نو دا څه خبره ده؟ د الف او د حمزه په مابین کې لس فرقونه دي. اول فرق دا ده چې الف همیشه لپاره ساکن وي، یعنی خالی وي د زبر زیر پیش نه، او حمزه باندې دا ټول حرکات راتلی شي، کله زبر کله زیر کله پیش، او د دې تنوینونه پې هم راتلی شي. دویم فرق دا چې د الف نه ما قبل همیشه دپاره فتحه راځي، لکه قالو. او الف نه ما قبل هر قسم حرکت راتلی شي، قلم پې راتلی شي، ما قبل ته هر قسم حرکت راتلی شي. د دې قبل څه احتیاج او ضرورت نه لري چې خامخا د دې نه دا حرف، د دې نه ما قبل خامخا دا حرکت راشي. دریم دا چې په الف باندې جزم نشي راتلی، او په غیر د جزم درالو نه ورته ساکن ویلی کېږي. او حمزه چې دا نو په هغې باندې جزم راځي، او کله کله ساکن هم وي، په غیر د جزم نه هم کله کله په ابتدا کې ساکن لیکلی شي، خو هغې ته بیا حرکت ورکړي چې هغه ته کله د قاعدې موافق کله کسره ورکولی شي او کله فتحه، کله ضمه او کله فتحه. لکه الواله کې فتحه ورکولی کېږي، او ارجعو کې کسره ورکړل شوې ده، او دارنګې اقتلو کې ضمه ورکړل شوې ده. بل فرق دا چې الف نرم ادا کېږي، او حمزه چې ده نه هغه سخته ادا کېږي. ولې الف هوایي حرف دی او مخرج مقدر دی، او د حمزې ادا کړي ده نو سختي، ځکه چې اقصای حلق نه ادا کېږي. بل فرق دا چې الف همیشه لپاره د ما قبل تابع وي په ادا کې، چې ما قبل حرف فروي الف فروي، چې ما قبل حرف باریکی الف باریکی. او حمزه د ما قبل حرف یا د ما قبل حرکت تابع نه وي، حمزه کې همیشه لپاره ترقیق، همیشه لپاره باریک لوستل او د فور لوستو نه ځان ساتل. نو بل فرق دا چې الف همیشه لپاره زائد وي، زائد علی کلمه، په دې شرط سره چې د حروف اصلیونه بدل نه وي راغلی، کنه بیا اصلي هم وي، چې کله الف د حرف اصلي نه بدل راغلی بیا الف اصلي هم وي، خو اکثر الف صحیح هغه زائد وي. لکه راځي مثال مثلا قال والا اصل نه قولو، نو واو بدل شوی بچا سره الف سره، نو دلته بیا اصلي ګرځي. بل دا چې الف په وقف کې د فتحو د تنوین نه هم پیدا کېږي، لکه ان الله كان عليما حكيما، وقف الابدال کې الف پیدا شو. او حمزه چې ده نو دا سنوي، دا د کوم حرکت نه پیدا کېږي. آخري فرق دا دی چې د الف مخرج هغه ځان لدی چې هغه مقدر دی، او د حمزه مخرج ځان لدی چې هغه محقق دی. دا لس فرقونه د الف او د حمزه په مابین کې. نو دا فرقونه یا ساتل پکار دي، کم از کم چې درې څلوېښتو سړي ته یاد وي، خو ټول نشي یادولی، ځکه د الف او د حمزې دې ته دغه واقع شي، تمیز واقع شي. یو فرق د دې په منځ کې زما خیال پاتې شو، هغه دا چې الف همیشه لپاره د الف په شکل باندې راځي، د ډانګي په شکل کې راځي. الف څه شکل کې راځي؟ ډانګي په شکل کې، داسې نیغ شکل کې وي. او حمزه په مختلفو شکلونو کې راځي، کله د واو په شکل کې، کله د یا په شکل کې، او کله د الف په شکل کې، کله محذوف الرسم وي، څنګه د رسم نه حذف وي، لکه د عین په شکل چې لیکل شوي، نو د چا په شکل هغه نشي رأس العین راځي،
نه ته لاندې واوي نه یای او نه د هغه نه لاندې الف وي چې دبره په همزه وي نو دغه بیا څلورم قسم جوړېږي.